سلامونه مې واخلئ. زه یم وقار احمد او زما طرفه ټولو اورېدونکو ته ډېر هرکلی، نیکې هیلې او احترامات او وایي په ما دې دم دارو راپوک او زما د عشق جذبې سابوکه او ما ته په خوله کې لاړې توکه او ګنې زما خو به جبۍ درپسې شین او د محمد ګل منصور صاحب در سره یو څو شعرونه شریکومه چې د زړه خبره چې د خولې نه بې خیالۍ کې وځي، د زړه خبره چې د خولې نه بې خیالۍ کې وځي، لکه چې ساه د ګناهګار نه په نرمۍ کې وځي. او په هر واده کې د ډولونو وهل نه دي پکار، په هر واده کې د ډولونو وهل نه دي پکار، دلته اکثر د کوره مړي په ډولۍ کې وځي. او شعر دی چې ستا د ځوانۍ د عادتونه در په غاړه نشي، ستا د ځوانۍ دا عادتونه در په غاړه نشي، ډېرې خبرې د سړي نه په پیرۍ کې وځي. او په محبت کې یو مقام و چې تنها بخو، په محبت کې یو مقام و چې تنها بخوم، اوس داسې وخت دی چې مې ساه په تنهایۍ کې وځي. او شعر دی چې هغه که هر څو مړ کېدو د درده چوپ پاتې و، هغه که هر څو مړ کېدو د درد چوپ پاتې و، اوس به یې څنګه جنازه په خاموشۍ کې وځي.